دا زه دا کرونا دی. کرونا څوک لیدلی نشي. کرونا دومره کوچنی دی چې پرته له مایکروسکوپه نه لیدل کیږي. کرونا داسې ښکاري. دا یو ډیر کوچنی ویروس دی. دا کولی شي چې خلک ناروغ کړي. که چیرې څوک په کرونا اخته وي او پرنجی وکړي یا چاته لاس ورکړي نو دا کولی شي چې روغ انسان ته ورټوپ کړي. دا کولی شي چې د خولې، پوزې یا سترګو له لارې ځان ته ورننوځي. د ځان دننه دا لا ډېرېدی شي. په دې حال کې کوچني، لوړه تبه او ټوخی کوي. زاړه وګړي لکه باباګان او نیاګانې کولی شي ډېر ناروغ کړي. زه غواړم چې روغ اوسم نو زه اوس ډېر مهال کور کې پاتې کیږم چې کرونا زما ځان ته ننوتی ونه شي. زه له خپلوانو سره په ټلیفون غږیږم خو زه خپل د وړکتون یا ښوونځي ملګري اوس نه ګورم. زما مور و پلار هم ډېر مهال کور کې وي تر څو دوی هم روغ پاتې شي. روانې اونۍ پای کې موږ له کورنۍ سره چکر ته هم نه ځو. کولی شو بل وخت بیا لاړ شو. اوس زه د خپل لوبو سامان سره د لوبو کولو، لوست او درسونو دپاره ډېر وخت لرم. کله چې زه په کور کې نه یم نو زه ډېر پام کوم چې کرونا مې ځان ته دننه نه شي. زه اوس هر مهال خپل لاسونه په سمه توګه په تودو اوبو له صابون سره وینځم تر څو کرونا زما پر لاسونو پاتې نه شي. او زه پام کوم تر څو چې اړ نه یم پر خپل مخ لاس ونه وهم. کله چې زه له چا سره ګورم زه ورته له مسکا سره سلام کوم خو له لاس ورکولو ډډه کوم ځکه چې کرونا پر لاسونو ډېر کښیني. کله چې زه له ډېرو خلکو سره یم زه هڅه کوم چې له ټولو سره واټن کې اوسم. کرونا ډېر اوږد ټوپ نشي وهلی. زما ملګرې لیزا د همدې کرونا ناروغۍ بستره کړې ده. هغه اړه ده چې کور کې اوسي. همدې ته قرنطین وایي. ما له هغې سره په ټلیفون خبرې وکړې. هغې ویل ډېره بده نه ده او ډېر ژر به بیا روغه شي. موږ ټول پام کوو تر څو کرونا زموږ ځان ته دننه نه شي. په دې ډول به کرونا ډېر ژر ورک شي او بیا به موږ هر څه د تیر په څیر کوو. ووهو